ځکه باچا خان بابا په خپل کتاب کې لیکي چې ما عدم تشدد، امن، زغم او برداشت د خپل نبی د مکی ژوند نه زده کړی دی. تاسو ګورئ نو په باچا خان بابا باندې یو سلویخ کتابونه لیکل شوي دي. دا د باچا خان بابا کول دی چې سړی او ښځه د ګاډي دوه پایې دي. خدای خدمتګار تحریک چې دی که نه دا په 5 ډایمنشن کې روانو. یو هغه چې کله خپل کام ته وکتل نو یو دا چې کام په زنانو باندې ظلم کوه، سړو په کسبګرو باندې ظلم کېده، او دا زمونږ هنرمندو زمونږ طاقتو د کلتور مور چې دی نو دا فوکلور دی. چا چې رمبې جوړ کړی دی مونږ ته نه دی معلوم، هغه ترکاڼ او هغه لور مونږ ته نه دی معلوم، هغه خپله پناه دی، خو هغه ترکاڼ او هغه لور چې دا رمبې مونږ له را کړی دی دا یې مونږ له وسله پیدا کړې ده د رزق پیدا کولو. نو هغه فوکلوریست چې خوشا رحمان باچا خان بابا چې دی نو هغه یو خدا چې د معاشري دننه چې کوم جنګ و د غریب سره، د زنانه سره، د بېوسو سره، د کسبګر سره، هغه جنګ ختم کړ. او هغه په کومه طریق ختم کړ؟ یو داسې ډم کاکا چې هغه به د علي کولی خان په دیره کې هر اختر کې ډولکې غږولو. کله چې هغه د کام جرنیل شو باچا خان بابا هغه دولتي بابا چې دی هغه جرنیل کو، انو په هغه کال باندې هغه د علي کولی خان د خان بادر دربار ته لاړ نه شو. هغه وی کسې ورپسې ولېږه، وی هلکه ته ولې رانغلې؟ نو هغه ورته مخامخ د خلکو مخ کې وی خان ته وی د پیرنګیانو وظیفه خوارې، ته خو پیرنګي ته لاس نیسې، زه د کام جرنیل یم، ته به ما له مبارکۍ له راځې ځای ته، ما ته به ډولکې غږې ته. دا چې کوم اعتماد هغه کسبګرو له غریبانانو له بېوسو له ورکو، ثوابه ته راغې. عبدالرحمان کاکا ته وی عبدالرحمانه تا له ما ټیکټ راوړی دی خدای خدمتګار چې هغه په دوبیانو کې و. عبدالرحمان کاکا ورته په ځان حل راوسته، وی یا بابا زه خو خدای خدمتګار یم او تا ویلي چې خدای خدمتګار به الیکشن نه کوي. وی خیر دی استعفا به ورکړي د خدای خدمتګارۍ نه، خو ته ښې په الیکشن پوهېږې. هغه ورته وی زه نه کوم. نو بیا چا له یې ورکو؟ نو وی فردوس خان له به ورکو. عبدالرحمان کاکا ورته وی نو راځه چې زو تی وله ورکه. هغه کسبګر کاکا یې ځان سره بوتو، هلته هغوی ته سوال جواب وکړو چې تاسو خلک را جمع کوئ. عبدالرحمان کاکا باچا خان بابا ودرېد، وی دی عبدالرحمان له ما ټیکټ راوړو خو دغه قبول نه کړو، موږ یې فردوس خان له ورکوو. داسې دومره اعتماد یې ورکړه غریب له او کسبګر له. یو دوه شعرونه راته خپل رایاد شو چې اشنا د محبت د سبقونو نه خبر یم، د امن د کتاب د آیاتونو نه خبر یم. زه هم څه په خلا کې ژوندون نه کوم یارانو، زه هم خپلو اجرو جماعتونو نه خبر یم. امین یم خو بیا هم په امن نه یم عجیبه ده چې څوک مې په چا وجني سازشونو نه خبر یم. پښتنو تاریخ نورم د ډېرو لویو اتلانو نه ډک دی، لکه د مثال په توګه باندې احمد شاه ابدالي دنیا ته په لومړي ځل باندې د کنفیډریشن تصور ورکړی دی. داسې چې دی انو د غازي امان الله خان باره کې علامه اقبال په هغه باندې نظم لیکلی دی، خپل کتاب پیام مشرق یې هغه ته د هغه تړون هم د هغې په نوم کړی دی، او وایي چې دې وخت کې په ټوله دنیا کې صرف یو داسې مسلمان بادشاه دی چې یو لاس یې د روح اثر باندې ایښی دی او بل لاس یې چې کوم دی نو د کام په نبض باندې ایښی دی. داسې زما دا خیال دی چې په تیر تاریخ کې میرویس نیکه یو داسې سیاستدان و چې هغه د سیاست ټول څیزونه او ټول اړخونه هغې نه خبر و. خو زما خپل خیال دا دی چې درې داسې خلک دي چې هغه هغې ته مونږ د کام نصحتګر وو. یو دی پیر روخان بابا، بایزید انصاری، بل دی خوشحال بابا او دریم دی فخر افغان حضرت باچا خان بابا. دا درې داسې هستۍ دي زمونږ په تاریخ کې چې دی مونږ له باقاعده مومنټس را کړي دي. دغه باقي دوه تحریکونو باندې به خو چېرته بیا خبره وکړو. زه اوس د خدای خدمتګار تحریک په حواله تاسو سره یو دوه خبرې کوم، ځکه چې دا زمونږ شاعران ادیبان چې نن دلته ناست دي نو دا ټول هم د خدای خدمتګار تحریک پرورده دي، منګه هغه تحریک روزلی یو. زه دا وایم چې دی وخت کې که تاسو وګورئ نو په باچا خان بابا باندې یو سلویخ کتابونه لیکل شوي دي، شپږ د هغه په ذات باندې پی ایچ ډی شوي دي چې په دې کې 3 پی ایچ ډی بهر ملکونو کې شوي دي، یعنی په آکسفورډ کې هم کوکیلا بینرجي په هغه باندې پی ایچ ډی کړې ده. ان ان آرم سولجر اف اسلام د هغې پی ایچ ډی د سرخط نوم دی. دلته خدای خدمتګارو بچي ناست دي، هغه په دې ټوله پښتونخوا کې ګرځېدلې هم ده او د خدای خدمتګارو په کورونو کې باقاعده شپې کړي دي او دا په دې تحریک لیکل کړي دي. د دې سره سره بیا عجیبه خبره دا ده چې د باچا خان بابا په زوی خان عبدالولي خان باندې تر دې وخته 4 پی ایچ ډی شوي دي.
او پاره کې یو پی ایچ ډی چې کومدان هغه د قائد اعظم یونیورسيټي د پاکستان سټډي د ډپارټمنټ نشوي دا بیا دار چې باچا خان بابا په مشري زوی باندې 3 ایم پی او 2 پی ایچ ډی شوی دی په خان عبدالغنی خان باندې ما تر څوک په دې بر صغیر کې بل یو داسې کورنۍ وخی بل تاریخ کې د ماته څوک بل داسې شخصیت وخی چې هغه باندې دومره ډیر اکیډمیک کار شوی ولی په باچا خان باندې دوره لوی کار شوی دی په خدای خدمتګارو باندې د باچا خان بابا په 200 ملګرو باندې ځان لم پی ایچ ډی شوی دی ولی زکه چې باچا خان بابا چې دی انو هغه یو عام سیاستدان یا یو عام ریفارمر نو باچا خان بابا چې دی انو هغه زما په نظر کې لکه څنګه چې کانټ د نیک ارادي تصور پیش کړی دی لکه څنګه چې نیټ شه د سپرمن تصور پیش کړی دی لکه څنګه چې پیر روخان د مسکین تصور پیش کړی دی لکه څنګه چې خوشحال بابا د مرد او د ننګیالي تصور پیش کړی دی لکه څنګه چې سپوینزا یو تصور پیش کړی دی هم دک شان باچا خان بابا د یو فلسفي بیس باندې په یو داسې دور کې یعنی په کال 1910 کې یو داسې دور چې پښتانه د غلامۍ چپو وهلیو پښتانه چې دی هغه د خپل ځان نه خبرو هغه خپل کلتور د هغه خواږه بایللیو او د هغه د ژوند د هغه حجرې چې په کم کې و ملک احمد دی او گجو خان دی جرګې کولې په هغه حجرو کې باغی یا به پکې ډمې غړولې یا به پکې سپي جنگول او کله کله بل کده سپو یو بل سره په جنگ شو په دغه حواله باندې په دغه ځای کې هغه د یو